تازه او اجل خبر په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې یو کس د کرونا وایرس په ناروغۍ باندې اخته شوی دی. دغه وزارت پرون په هرات ولایت کې د کرونا وایرس د 3 شکمنو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی و. دغه 3 کسان د ایران له کوم ښار څخه هرات ته راغلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې له دغه 3 شکمنو کسانو څخه یو یې د کرونا وایرس په ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ډاکټر فیروز الدین فیروز په هرات ولایت کې د بیړني حالت اعلان وکړ او دغه ولایت له اوسیدونکو څخه یې وغوښتل چې نور ولایتونو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر له هوایي شرکتونو څخه هم وغوښتل چې هرات ته خپل پروازونه محدود کړي. ښاغلي فیروز وویل هرات کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او په دغه ناروغۍ د اخته کس روغتیایي حالت مخ په ښه کېدو دی. هغه وویل چې دغه کس تازه د ایران له کوم ښار څخه هرات ته ستون شوی و. د روانې میاشتې په 9 تاریخ د ایراني رسنیو له قوله د دغه هیواد په کوم ښار کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د اخته 2 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و. د دغه خبر له نشریدو وروسته افغانستان په موقت ډول له ایران سره د تګ راتګ ټولې لارې وتړلې. په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان مهاجر ژوند کوي. د کرونا وایرس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په ډسمبر کې د چین د هوبي ولایت په ووهان ښار کې تشخیص شوی و. د کرونا وایرس چې تر اوسه یې په چین کې شاوخوا 4,000 کسان مړه کړي دي. په 1949 کال کې د کمونیست نظام له جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو لوی روغتیایي اضطراري حالت بلل شوی دی. د چین ولسمشر ژي چینپینګ د یکشنبې په ورځ د کرونا وایرس د کنټرول او مخنیوي په یوې رسمي غونډه کې وویل ضروري ده چې باید دغه وایرس سره د مبارزې په برخه کې د خپلو نیمګړتیاوو څخه زده کړه وکړو. د اول ځل دی چې ولسمشر چینپینګ د کرونا وایرس د چین د کمونیست نظام لپاره داسې یوه لویه پیښه ګڼي. د چین دولتي تلویزیون د ولسمشر جیپینګ خبرې خپرې کړې دي. هغه وایي دا زموږ د ټولو لپاره یو بحران دی او یوه لویه ازموینه ده. نوموړي همدغه راز ویل دي چې د کرونا وایرس خپرېدل او انتقال ډېر چټک دی او مخنیوی یې سخت کار دی. ښاغلي جیپینګ داسې مهال څرګندونې کوي چې د کرونا وایرس په چین کې او د چین تر واک لاندې جغرافیه کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 4,000 کسان مړه او تر 7,000 زیات کسان نیولي دي.